السلام علیکم دوستانو دا بریا ډاټ کام دی. زه منوردین لکنوال یم او تاسو ما سره د 4000 essential English words بوک 1 یا اول کتاب په سٹارټینګ کې یاستئ. راځو د دغه کتاب اول درس ته. د دغه کتاب هر درس چې د 10 لغات لري، هر ورځ به 10 لغات او په شمول ورسره یو ریډینګ وایو، یعنی لوست به کوو. لغتونه لوله معنی کومه. afraid means ډار شوی. when someone is afraid کله چې څوک ډار شوی اوسي they feel fear هغوی د ډار احساس کوي. example the woman was afraid of what she saw ښځه ډاره شوې وه د هغه څه څخه چې هغې ولیده. agree موافقه کول. to agree is to say yes or to think the same way. د اګری څخه مطلب دا ده چې هو وایي او یا هم همغه شان فکر وکړي چې مخاطب کاسې کوي. The food is very good in that restaurant. B. I agree with you. په هغه رستورانت کې خواړه ډیر ښه دي. دوم کس ورته وایي هو زه تاسو سره موافقه کوم. angry په قهر. when someone is angry کله چې یو څوک په قهر اوسیږي they may want to speak loudly or fight. دوی شاید چې وغواړي چې په جګ اواز سره خبرې وکړي یا هم جنګ وکړي. she didn't do her homework هغې خپله کارخانګي نه وه ترسره کړې. so her father is angry نو د هغې پلار په قهر ده. arrive to arrive is to get to or reach some place. د arrive نه مطلب دا ده چې یو چرته یا کوم ځای ته ورسیږئ. The bus always arrives at the corner of my street at 4. بس همیش زما د کوڅې کونج ته په 4 بجې را رسیږي. attack حمله کول. attack to attack is to try to fight or to hurt. د attack څخه مطلب دا ده چې غواړئ چې جنګ وکړئ یا هم ضرر ورسوئ. The man with the sword attacked the other man first. هغه سړی چې توره درلودله هغه بل سړی باندې اول حمله وکړه. bottom لاندې برخه. The bottom is the lowest part. bottom لاندې تر ټولو لاندې برخه د یو څه ده. The bottom of my shoe has a hole in it. زما د بوټ لاندینۍ برخه سوری لري. clever when someone is clever کله چې یو څوک هوښیاره اوسیږي they can solve a hard puzzle or problem. دوی کولی شي یو سخت چستان یا هم یو مشکل حل کړي. the clever boy thought of a good idea. دغه هوښیار خلک د یو ښه نظریې په اړه فکر وکړ. cruel ظالم. when someone is cruel کله چې یو څوک ظالم اوسیږي they do bad things to hurt others. هغوی بد کارونه کوي ترڅو نورو ته ضرر ورسوي. The cruel man yelled at his sister. دغه ظالم سړی په خپل خور باندې چغې وهلې. finally بالاخره. if something happens finally که یو څه بالاخره واقع کیږي it happens after a long time or at the end. دا بعد له ډیره وخته واقع کیږي یا هم په آخر کې واقع کیږي. He finally crossed the finish line after 5 hours of running. هغه بالاخره وکولی شو یا تیر شو ورڅخه د ختمیدونکي لاین یا خط څخه د 5 ساعتو منډه وهلو څخه وروسته. hide پټول. to hide is to try not to let others see you. د hide څخه مطلب دا ده چې کوشش وکړي چې نور څوک تا ونه ګوري. the other children will hide while you count to 100. دغه نور ماشومان به پټ شي ترڅو چې تاسې 100 پورې حساب کوئ. hunt ښکار کول. to hunt is to look for or search for an animal to kill. د hunt څخه مطلب دا ده چې تاسې ولټوئ د یو حیوان ترڅو چې ویې وژنئ. long ago people hunted with bows and arrows. ډیر وخت مخکې خلکو به ښکار کوو د غشو او نیزو سره. lot a lot means a large number or amount of people, animal, things. it is سره دا lot څه مطلب دا ده چې زیات شمیر خلک، حیوانات یا هم شیان اوسیږي یا وغیره. it's سره وغیره. there are a lot of apples in the basket. ډیرې زیاتې مڼې دي په ټوکري کې. middle the middle of something is the center or halfway point. halfway point نیمه نقطه. The middle of something is the center or halfway point means د یو څه د مرکز یا هم نیمه نقطه اوسیږي. The Canadian flag has a maple leaf in the middle of it. کاناډایي بیرغ چې دا د محفل
پاڼه لري په مینس کې. میپل د کومه پاڼه چې دغه ونې ته وایي او لیف پاڼې ته وایي. مومنت. A moment is a second or a very short time. لحظه. moment لحظه چې دی یو سیکنډ یا هم ډېر لنډمهاله وخت دی. I was only a few moments late for the meeting. زه یوازې یو څو لحظې ناوخته شوم میټینګ یا ملاقات ته. pleased خوشحاله. when someone is pleased کله چې یو څوک خوشحاله اوسیږي they are happy. هغوی خوشحاله وي او ورین وي. She was pleased with the phone call she received. هغه خوشحاله وه د هغه زنګ سره چې هغې لاسته راوړ. promise وعده کول. To promise is to say you will do something for sure. The promise نه مطلب دا ده چې ووایي چې یو څه به تاسو یقینا ترسره کوئ. He promised to return my key by tomorrow. هغه وعده وکړ زما کیلي به سبا بیرته راوړي. reply بیرته ځواب ورکول. To reply is to give an answer or say back to someone. د reply څخه مطلب دا ده چې یو ځواب ورکړي یا هم یو څه بیرته یو چاته ووایي. She asked him what time his meeting was. هغې ورڅخه پوښتنه وکړه چې هغې میټینګ یا ملاقات څو بجې ده. He replied at 3. هغې ورته وویلې 3 بجې. safe محفوظ. when a person is safe کله چې یو شخص محفوظ اوسیږي they are not in danger. هغوی خطر کې نه وي. put on your seat belt in the car to be safe. خپل کمربند مو موټر کې واچوئ تر څو محفوظ اوسیږئ. trick چل. A trick is something you do to fool another person. trick هغه یو څه دی چې ته انجاموي تر څو یو بل شخص ته دوکه ورکړي. His car trick really surprised us. د هغې د قیتو چل مون واقعا ټول حیران کو. surprise حیرانول. well ښه. you use well to say that something was done in a good way. تاسو ویل استفاده کوئ ته ووایئ تر څو یو څه په یو ښه طریقې سره ترسره شوي وو. The couple can dance quite well. دغه جوړه کولی شي ډېر ښه ګډ شي. Practice number 1. Choose the right word for the given definition. صحیح لغات انتخاب کړئ دغه تعریف لپاره. اول bad or hurting others. بد یا نور ته ضرر رسوي. کوم یو صحیح لغات ده. afraid, clever, cruel, hunt. زما په نظر cruel نږدې ده. Part B. Choose the right definition for the given word. صحیح لغات انتخاب کړئ دغه درکړل شوي لغات ته. دوم تمرین کې اول angry ته نږدې لغات کوم یو ده. happy خوشحاله. low کم یا لاندې. mad لیونی. scared ډار شوی. لیونی نږدې ده. C. راځو تر second practice ته. دوم exercise 2 ته. check the sentence with the bolded words that makes better sense. دغه جملې وګورئ دغه تور لغتونه چې پکې راغلي کم یو صحیح مفهوم ورکوي ټیک مارک وکړئ. کم چې مفهوم نه ورکوي کراس وباسئ. اول a clever person can solve a puzzle easily. یو هوښیار شخص کولی شي یو چستان په اسانۍ سره حل کړي. معنی یې درسته ده. ټیک مارک. when a plane arrives کله چې الوتکه را رسیږي it leaves the ground. دا د ځمکې څخه ځګیږي and goes into the sky او اسمان ته ځي. الوتکه چې راورسېږي ځمکې باندې کینی جګیږي نه. غلطه ده. چلیپه. راځو ریډینګ ته. The lion and the rabbit. زمری او خرګوش. A cruel lion lived in the forest. یو ظالم زمری په ځنګله کې ژوند کولو. Every day he killed and ate a lot of animals. هره ورځ به هغه وژل او ډېر زیات حیوانات به یې خوړل. The other animals were afraid the lion would kill them all. نور حیوانات ډېر شوي وو چې زمری به ټول دوی ووژني. The animals told the lion. دغه حیواناتو زمري ته وویلې Let's make a deal. راځئ چې یو تړون وکړو. قرارداد وکړو. If you promise to eat only one animal each day. که چېرته تاسې واده وکړئ چې هره ورځ به یو حیوان وخورئ then one of us will come to you every day. زموږ څخه به هر یو تاسې ته زموږ څخه به هره ورځ یو تاسې ته راځي. then you don't have to hunt and kill us. نو تاسې باید ضرورت نه لرئ تر څو موږ ښکار کوئ ومو وژنئ. The plan sounded well thought out to the lion. دغه پلان چې و ښه په نظر کې ورغی زمري ته. so he agreed. نو هغه موافقه وکړه. But he also said, مگر هغه هم چنان ویلي if you don't come every day که چېرته تاسې هره ورځ رانشئ I promise to kill all of you the next day. زه واده کوم چې تاسې به ټول راتلونکې ورځ ته ووژنم. each day after that هره ورځ وروسته له هغې څخه one animal went to the lion. یو حیوان به زمري ته ورته so that the lion could eat it. نو تر څو دغه زمری وکولی شي چې هغه وخوري. Then all the other animals were safe. بیا نور ټول حیوانات محفوظ وو. Finally بالاخره
It was the rabbit's turn. دا د خرګوش نوبت و to go to the lion تر څو زمري ته ورشي. The rabbit went very slowly that day. خرګوش ډیر سلو لاړو هغه ورځ. So the lion was angry when the rabbit finally arrived. نو زمری غصه و کله چې خرګوش بالاخره راورسېده. The lion angrily asked the rabbit. زمری په غوسناکه توګه د خرګوش څخه پوښتنه وکړه. Why are you late? ولې تاسې ناوخته یاستئ؟ I was hiding from another lion in the forest. زه د بل زمري څخه پټېدم په ځنګله کې. The lion said he was the king. So I was afraid. That lion said he was the king. So I was afraid. هغه زمري ویلې چې هغه پاچا و نو ځکه زه ډار شوی وم. خرګوش ورته ویلې. The lion told the rabbit. زمري خرګوش ته ویلې I am the only king here. زه یوازینی پاچا یم دلته. Take me to the other lion. ما هغه بل زمري ته وروله. And I will kill him. او زه به هغه ووژنم. The rabbit replied. خرګوش ویلې I will be happy to show where he lives. زه به خوشحاله شم تاسو ته وښیم تر څو تاسو ته وښیم چې هغه چېرته ژوند کوي. The rabbit led the lion to an old well in the middle of the forest. دغه خرګوش زمری بوتللو یو زړې څاه ته د ځنګله په منځ کې. The well was very deep with water at the bottom. څاه چې وه ډېره ژغوره وه چې لاندې اخر کې اوبه درلودلې. The rabbit told the lion. دغه خرګوش زمري ته وویلې Look in there. هلته وګوره. The lion lives at the bottom. زمری اخر کې ژوند کوي. لاندې برخه کې ژوند کوي. When the lion looked in the well, کله چې زمري څاه کې وکتل he could see his own face in the water. هغه وکولی شي چې خپل مخ وګوري په اوبو کې. He thought that was the other lion. هغه فکر وکړ چې هغه بل زمری ده. Without waiting another moment, بدون له دې چې بل لحظې ته فکر وکړي, the lion jumped into the well to attack the other lion. دغه زمري خیز وروهه څاه ته تر څو په هغه بل حیوان زمري باندې حمله وکړي. He never came out. هغه هیڅ وخت بیرون راونه. All of the other animals in the forest were very pleased with the rabbit's clever trick. ټول هغه نور حیوانات په ځنګله کې ډیر زیات خوشحاله وو دغه د خرګوش د چالاکه چل سره. دا هم لومړنی درس و دوستانو. نړۍ مننه.